بسم الله الرحمن الرحیم. حمد و مصلیه. محترمین، یو محترم ورور دا پوښتنه کړې ده چې زموږ یو ملګری دی واده یې کړی دی، خو اوس بلا وجه هغه ښځه او د هغه قریبان لګېدلي دي چې ما دې ایله کړي، او دا قریبان هم د دا ښځې و طرف ته ولاړ دي، پلار دی. نو آیا شرعا دغه کورنیان یا دغه زنانه پر د خاوند باندې زور اچولی سي چې موږ ایله کوو که نه سي اچولی؟ تعلیم الاسلام اداره، مسؤول مولوی حفیظ عبدالرحمن زاهد. محترمینو، په ابو داود شریف کې یو حدیث دی، ابو داود شریف جلد نمبر اول صفحه نمبر 303، چې نبی اکرم صلی الله علیه و آله وسلم وفرمایل چې هغه زنانه چې بلا وجه د خپل خاوند څخه خلع وغواړي دا به د جنت بوی هم نه وګوري. بلا وجه د دغه ښځې مطالبه حق نه دی چې دا ووایي چې ما ایله کړه. پکار دا ده چې دا د خپل خاوند سره زندګي تیره کړي او دغه خپل خاوند سره ژوند تیر کړي، او دغه نارینه چې کوم دا د دې خاوند دی د ده دپاره بلکل دا ضروري نه ده چې دی هغه ایله کړي. که د هغې و طرف ته قریبان ولاړ دي، که د کور ولاړ دي، که هر څه ولاړ دي، چې هېڅ شرعي وجه نشته، صرف بس هغه لګېدلی دي چې دا را پرېږده، یا به د بل چا سره یو رنجش راغلی، د خاوند سره هېڅ مشکل نشته، د بل طرف څه یو شی دي، نو د هغه سزا خو خاوند ته نشي ورکول کېدلی. که چیرې د دغه خاوند نه څه ستړی او ستونزه وي نو بیا خو دې ته د خلع حق شته. که د خاوند څه نشته، د بل چا څه ده، نو بیا خو پکار نه ده چې خاوند دغه پرېږدي، نه د خاوند لپاره دا ضروري ده، نه د هغه قریبان دا حق جوړېږي چې دغه خاوند باندې زور واچوي چې دا ښځه رایله کړه. او کفایت المفتی جلد نمبر 5 صفحه نمبر 238 کتاب النکاح هغه هم دغه لیکلي دي. والسلام.